پکې ګل شستا د غونډې زنې شنه خالونه هغې سپرلي ته انتظار وکړه چې تور بل خوروې زه پې ورشیندم ګلونه هغې سپرلي ته انتظار وکړه. ورپسې جلیل شبنم په مو لیدلی وي د هغوی د خوږ غږ دی چې په نصیب کې شوګیري شنا قراره چې په نصیب کې شوګیري شنا قراره مرګ نه بهتر څوک جل مشد یارا چې په نصیب کې شوګیري شنا قراره چې په نصیب کې شوګیري شنا قراره مرګ نه بهتر څوک جل مشد یارا. ورپسې د زرڅانګې ګلي په دې ویل درته ولړې ورپسې د نامتو په یقیني ډول د ښه موسیقي کار ناشناس کوښښ کوم او تشویقوي مې کېدای شي مانه غلطېږي چندانې فعال نه یو ولې دې په سپینو جامو نیل ورنګاوی واه 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 ولې دې په سپینو جامو نیل ورنګاوی الله ستا خمارو سترګو خمارو خاموش چې دې یاري را سره نه کړه لالیه زما اوس لنډ دی چې دې یاري را سره نه کړه لالیه زما زما وید زړګی دی ولې ویشاوه ولې دې پس مې نه جامو واه 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 ولې دې پس پینو جامو نیل ورنګاوو الله ستا خمارو سترګو په ما ور ولګاوو تا نار لمبو تا ناستوی لالیه زما تا نار لمبو تا ناستوی لالیه زما په زړه مې نه وای د یارۍ سویدا و الله ستا خمارو سترګو په ما ور ولګاوه. د سمون ټي وي چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. غواړم چې نن تاسو سره د زړه خواله وکړم په دغې چینل کې. ځینې دوستان دي هغوی غوښتنه کوي چې دا داخل دې مونږ ته ځینې اوازونه وکړي. مونږ خو د کلي ولس خلک یو، تاسو به په کلي ولس کې د ګوګشتکو اواز اورېدلی که نه چې ګوګشتکه څه رقم کوي ښه هغه درته اوس کوم ګورئ. دغه دي د دې تر څنګه په کلي ولس کې مونږ مړزان شوقیان هم لرو، څوک یې ښکار دپاره نیسي، څوک یو څه کوي، نو هغوی به څه رقم اوازونه کوي. مړه چې څه رقم اواز کوي ګورئ ښه هغه درته وښیم. دوه قسم اوازونه کوي مړزان، یو خو دا شولو، بل قسم یې دا دی ښه دا مو شولو. هغه ځینې سپین ږیري به تاسو لیدلي که نه چې هغوی چاته په ښکارېږي هم ډوډۍ کې ورته مالګه کم اچولي دي. دیدی خوب است په دې کاسه دا مالګه څوک دومره اچوي زما چې اوس دا کاسه راواخلم او په دې سر یې درته درولم. دې وخت کې ورله هغه زړه ښځه چې راپورته شي، یا سړیه پام کوه دا چې کې اوس هغه یو کاسه د دې نه به خلاص کړي
نو قدرمنو لیدونکو ډېرې خبرې موږ سره شته دی بیا به سره بل وخت کې شریکې کړو تر هغې به تاسو دغه چینل هم سبسکرایب کړی هم به مو لایک کړی او هم به مو هغه د ټالۍ بټن نه ده هغه به هم والي تر څو موږ چې کوم نوي پروګرامونه کوو هغه تاسو سره بیا شریک شي په خپله باندې او د دې تر څنګه موږ راتلونکي کې د خیره سره د سمون ټي وي چینل څخه تاسو ته په زړه پورې ډرامې د دې تر څنګ سپورتي خپرونې د ټنګ ټکور خپرونې د شعر شاعرۍ خپرونې ډېر څه به پکې وي د خیره سره چې ستاسو ذوق به خړوب کړي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او د ملګرو سره هم شریک